دا مشران خپله په کور وځي او ننوځي و دې ته دا درد او احساس نشته چې پر یو مسافر روډ باندې څومره تکلیف او خواري تېرېږي چې دی په بار کې ناست مسافر رونه دا شکایت کوي چې مولوي صاحب ډېر کلونه مې د مسافرۍ کېږي زړه مې تنګ دی دلته زړه مې غواړي چې خپل بچان او خپل کوچنیان ووینم خو پلار راته وایي مشران راته وایي چې کور ته به نه راځي په داسې حالاتو کې موږ ته څه کول پکار دي ګورئ عزتمنو دا خواري کښل دا پیسې ګټل د دې مقصد دا وي چې د انسان ضرورت پوره وي وسا ژوند وي پر سکون او خوشحاله ژوند د دغه دپاره خلک خواري کاږي او دا مسافري کوي لیکن که یو مسافر رور دا وس او طاقت لري چې دی خپلو بچانو ته ځان راورسوي او دلته پلار ورونه ورته مه راځه دا غلط کوي چې ورته وایي دا ظلم کوي چې ورته وایي هغه هم زړه لري هغه د اوسپنې نه دی هغه د کاڼې او د ډبرې نه دی دا بچان هم زړه لري دا د اوسپنې او د کاڼې او د ډبرو نه دي د پیسو ګټلو دا مقصد نه دی چې ته خپل کوچنیان دغسې په ژوند کې بس پرېږده ولاړ شه او دا مشران خپله په کور وځي او ننوځي و دې ته دا درد او احساس نشته چې پر یو مسافر روډ باندې څومره تکلیف او خواري تېرېږي چې دی په بار کې ناست دا خپل مقصد صرف پیسې جوړول نه دي چې ته و ټکټ ته هم حساب لګوې ته و دا راتګ و خرچې ته هم حساب لګوې داسې نه دی کول پکار دا د خپلو کشرانو سره ظلم دا د خپل بچي سره ظلم دا د خپلې ورېندارې او د خپل ورور سره ظلم دا ډېر ځایونه کې موږ داسې لیدلي وي یو بکللی خارج له بار له بکللی پیسې به ګټي دا نور به ټوله دلته خپلې بازي کې خپلې لوبې کوي او سا ژوند به تېروي هغه یو غریب بنو حالت ستړی او ستومان او که پیسو وخت کې د هغه زړه راتګ وغواړي او دوی ورته نه به راځي ولې پر دا ټکټانو خرچې راځي ولې دا یوه میاشته دوې میاشتې ته چټۍ وکړې دغه پیسې ځای کړي دوی ودا ته ګوري په داسې حالاتو کې د مشرانو خبره منل نه دی پکار ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق چې په کم ځای کې د شریعت نافرمانی راځي په هغه ځای کې به د هېچا خبره نه مني نه به د پلار د منې نه به د ورور د منې نه به د مور د منې دلته شریعت تا ته وایي چې ته ولاړ شه کور شریعت تا ته وایي چې خپل بچان ووینه شریعت تا ته وایي چې ورسه د کوچنیانو سره وخت تېر ته په کلونو کلونو تللی د کلونو کلونو سفر چې راسي سکري ځوانه کوروالی و دو خوا چې راسي هغه سپین سرې سوي او بوډۍ سوي نو داسې ژوند نه دی تېرول پکار عزتمنو بس صرف دا مې اورېدلې ده مجبوري ده مجبوري ده دا څه مجبوري ده دا خواهشات دي ضرورت خو د ده پوره دي دی وایي زه کولی شم چې زه کور د شپې تېر کړم او برته راسم نه زما پیسې ختمیږي نه زما په کاروبار کې څه فرق راځي دا مجبوري ده داسې کسان که چیرې ناست او نه راځي دې د خپل بچانو حق ووایي دې د خپلې کور والا حق ووایي ځکه پر تا ځان هم حق لري بچان هم حق لري کور والا هم حق لري دا ټوله حقوق به ته پر ځای کوې دا ظلم دی چې د پلار د حقوق پر ځای باندې ته د کور والا حق ووایي یا د مور د حق پر ځای ته د کور والا حق ووایي یا د بچانو حق ووایي د هر چا خپل ځای دی او خپل مقام دی هر یو به پر خپل مقام باندې مقام ورکوې د هغه څه کې دې واړوي بیا دې د ځانه سره او د هغو سره ظلم نو زه دې مشرانو ته هم وایم چې د الله څه ووېرېږي د دغه مظلوم د څه ووېرېږي د دغه زنانې د څه ووېرېږي د دا بچانو د څه ووېرېږي صرف پیسې مقصود مه جوړوئ دا دنیا څه د دې دنیا ژوند به څه وي
د دې پیسې به څه وي دا ټوله فاني دي پر د خپلو کشرانو پر بچیانو ظلم مه کوئ پر دې شفقت وکړئ که دا په هره ګناه هلته اخته سو ستا پرپره حساب او ستا پرپره حصه وسته کار خو دا ده چې په خپله سړی ورته وایي چې زویه بس 4 میاشتې وسوې 5 میاشتې وسوې ډېر وخت چې د مسافرۍ وسو یې څو وخت راسه دا څنګه زړه دی چې ته ورته مه راځه ولې پر لارې خرچه راځي ولې ټکټان راځي ولې دا 2 میاشتې 3 میاشتې چټي چې ته کوې دا دغه ځای کېږي الله دې زموږ پر حال باندې رحم